سلام علیکم قدرمنو دوستانو. نن ورځ په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو چینجاور څنګه موږ تاسو کولی سو یو انویټ مالت ته وتړو، په څه ډول یې تړلی سو. دا چې انویټ مالت یو آوټپوټ لري، د 3 فازه یو آوټپوټ لري. نو موږ که غواړو چې په عین وخت کې خو دا یو شی استعمال ورڅخه کیږي، د اوبو یا د برق، د بل شي برق وغیره. نو که غواړو چې 2 شیان هممهاله وکاروو، یعنې اوبو او د کور برق، نو د دې دپاره بیا د تاسې یو چینج اور ته ضرورت ده. مثلا چینج اور موږ تاسې بازار کې واخلو، تقریبا یو 200 افغانۍ قیمت لري. هغه نسبت د انویټ کیلوواټ ته چې څومره انویټ کیلوواټه یا څو امپیره برق وباسي، د انویټ په همغه اندازه به موږ تاسې دا چینجاور ورته تړو. دلته له ما سره 2.2 کیلوواټه انویټ ده. نو د دې دپاره زه 3.5 امپیره هغه رانیسم، چینجاور رانیسم. نو د دې دپاره زه راوړم، دا یو چینجاور ده، ریټډ ولټیج چې دا 220 تر 380 پورې ده، او کرنټ چې دا هغه 3.5 امپیره چې ده برداشتولی سي، او فریکونسي له 500 نه تر 60 زیډو پورې. دا د دې انویټ دپاره یو مناسب چینجاور ده. څنګه یې کولی سو، څنګه یې تړلی سو؟ نو لومړی راځو چینجاور. دا چینجاور 3 فازه لري. 3 فازه په څه معنی؟ یعنې 3 انپوټ لري او 3 آوټپوټ لري. دلته هر یو موږ تاسو ته په لنډ او واضح ډول باندې تشریح کوو چې مثلا څه وړ به یې موږ له دې انویټ سره. لومړی راځو د دې انویټ طرف ته. انویټ د 3 فازه چې برق راباسي، په دې وي ډبلیو باندې دا برق راباسي. نو موږ راځو له دې ځینې 3 تارونه راباسو، له دې وي ډبلیو ځینې، له دې ځینې 3 تاره راباسو، 3 کنکشنه راباسو. دلته یې راوړو دې چینجاور ته. په چینجاور کې دلته دې معلومولو لپاره بي او دا یې سي فازونه ورکړي دي، سي فاز یې ورکړی ده. نو موږ دلته له دې انویټ ځینې 2 لاینه راباسو، یو او وي. د چینجاور په دې سایډ باندې چې دا 2 هغه دې ټرمینل دي، په دې سایډ یې دلته ټایټ تړو. دلته به 2 تایرونه ټایټ پسې وتړو. کله چې دا تارونه وتړل، نو بیا به راسي، تاسو به دا د ډبلیو نه تار راوباسئ او د چینج اور په دې یو هغه کې ټرمینل کې به دلته بند کړي. دلته دا نټ ده، دا نټ به سس کړي او دلته به دا لاین ور وتړي. نو اوس د دې چینج اور ته د موږ برق راغی. نو اوس موږ د کور د استفادې دپاره او د اوبو د استفادې دپاره که هر بل شی تاسو ځینې استفاده کوئ، مشکل نه لري. نو دا سمرسیبل یا د موټر 3 تارونه به راواخلئ او په دې ترمینلونو باندې وتړئ. دلته هر یو ترمینل ته نام ورسوئ ABC. دا 3 سره لاینونه د سمرسیبل به راواخلئ، دلته به یې وتړئ. او د کور برق یا د بل شي استفاده چې تاسو ځینې کوئ، هغه به بیا په دې ځای کې وتړئ. دلته په دې ځای کې بي، ځکه موږ د 2 لاینه استفاده ځینې کوو. نو دلته یې وتړئ، که په دې 2 وتړئ، که په دې 2 باندې وتړئ، نو هېڅ مشکل نه لري. نو دا و د چینج اور د تړلو طریقه.